السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د وینټډ پارت 3 ته په خیر راغلی. په دې ویډیو کې د سمپل طریقه خیم چې موږ څنګه وډرا کوو. مثلا موږ یو پروډکټ هغه پکې واچولو، هغه خرڅ کوو، اوس هغه پیسې موږ تراله هغه موږ څنګه وډرا کوو. دا یو شارټ ویډیو په دې کې د شارټ طریقه زه خیم چې څنګه موږ پیسې وډرا کوو. دا زما وینټډ کې دویم اکاونټ دی، په دې کې زما بعض پروډکټ اپلوډ کړی دي. هغه پروډکټ چې کوم ماته د ټیک ټاک په ذریعہ باندې ټیک ټاک افیلیټ پروګرام په ذریعہ باندې راځي، هغه زه بیرته په دې کې چې واپس یې خرڅو. په دې کې ماته 100 یورو راغلي، هغه اوس موږ وډرا کوو خپل اکاونټ ته. نو اکاونټ مخکې نه پکې اډ کړی، په اولنی ویډیو کې ماته اوس طریقه خو چې اکاونټ پکې څنګه اډ کوئ، او په دویم ویډیو کې ته ماته طریقه خو چې پروډکټ به څنګه اپلوډ کوئ. او چې پروډکټ خرڅ شو دا غي پیسې به څنګه وډرا کوئ. دلته موږ لاړ شو په دې خپل پروفایل باندې کلیک کوو، ته وګورئ موږ سره څه بیلانس باندې کلیک کوو. په بیلانس باندې کلیک کوم ته بیلانس کې ماته ښیي چې دې ټایم کې ستا په اکاونټ کې څومره پیسې راغلي دي، وډرا کول ته څومره شي 640 او دا 15 چې دي 15 شروع دا پینډینګ کې دا اوسه پورې هغه پروډکټ چې دا کسټنر رسیدلی چې کله هغه ته ورسیږي دا بیا وډرا تر شي. نو موږ سره موجوده اویلیبل څومره دي 15 یورو موږ سره دا موږ وډرا کوو. سمپل طریقه دا ده تاسو کې وډرا ټو د بینک اکاونټ. بینک اکاونټ الیټ پکې ما اډ کړی دی، کوشش وکړئ چې صرف بینک اکاونټ پکې اډ کړئ، خپل ډیبټ کارت هغه بل طریقه چې ما خو هغه پکې نه اډ کوئ. نو ما پکې بینک اکاونټ اډ کړی، زه په دې باندې کلیک کوم وډرا. هلته ماته وایي چې دا شپږ څلوېښت ټول ته وډرا کول غواړي، یس څومره ته وډرا کول غواړي، که ته لږې کول غواړي مثلا ته وایي چې زه صرف 10 یورو وډرا کوم یا 50 ډېرې وي ته لږې وډرا کول غواړي هم، او که ته ټول وډرا کول غواړي ځکه شپږ څلوېښت دي. فار ایگزامپل زه غواړم چې صرف شپږ روپۍ دې پکې پاس شي او دا څلوېښت دې وډرا شي، او یا که زه شپږ څلوېښت پوره غواړم شپږ څلوېښت به ورته ورکړم او وډرا به ورته ورکړم، 50 سنټه به پکې پاتې شي. دا اوس موږ ته وګوره اوس ستا پیسې چې دي هغه وډرا شي، ستا بینک ته به یو څو ورځې کې راشي. دلته موږ ته وګوره په کم ټایم باندې موږ وډرا کړې، 1 سپتمبر باندې موږ وډرا کړې او دا پکې 8 سپتمبر پورې ستا اکاونټ راشي. خو د هغې نه مخکې راځي، یو ورځ کې دننه راځي، کله 2 ورځې کې راشي. ضروري نه چې خامخا هغه 8 پورې، خو د 8 پورې به تا ته خامخا ستا اکاونټ راشي. اوس که موږ واپس لاړ شو خپل بیلنس ته، نو موږ سره بیلنس څومره پاتې شو اویلیبل، صرف 50 سنټه پاتې شو. نو په دې طریقه موږ د وینټډ نه پیسې وډرا کولی شو. مزید نو داسې ویډیو لپاره زما چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.